بسم الله الرحمن الرحیم. نکاح یو ډیر اهم او ضروری چیز دی د تمام انبیاء سنت دی. اوس دا کوم سوال چې تا وکړو دوه الک او جنې چې یو بل سره مینه کوي، یو بل یې خوښ دی او دواړه یو بل سره نکاح کول غواړي، خو مور او پلار اجازت نه ورکوي، نو په کار دا ده چې د مور او پلار راضي کړي، کور کې خبره اتره وکړي او ښه په انډرسټینډینګ سره مسله حل کړي. داسې نه ده په کار چې دی وتښتي بیا د هغې نه تاسو ته پته ده نن سبا معاشره کې حالات داسې دي چې هغه صورتحال بیا بل طرف ته ځي او مسایل جوړېږي دواړو ته، د دواړو ژوند تباه او برباد شي. نو داسې مشوره چاله نه دي ورکول پکار، دي له دواړو له پکار دي چې ښه په طریقې سره خپل مور او پلار راضي کړي او په ښه انداز باندې چې دی دواړه یو بل سره نکاح وکړي. مور او پلار له پکار دي، داسې مور او پلار ته زه مشوره ورکوم چې کله تا ته پته ولګي چې ستا بچی د یوې جنۍ سره پیار کوي، مینه کوي، محبت کوي، جنۍ یو هلک خوښ دی، نو په کار ده چې ښه په صحیح طریقې سره خپل پښتو دلته پرېږدي، خپل انا پرېږدي، خپل غیرت پرېږدي، دلته ښه په بهترین انداز کې د دې دواړو نکاح وکړئ. په دې کې ستاسو عزت دی، په دې کې ستاسو خیر دی، ځکه واقعات داسې دي موږ کتلي دي، تاسو به هم لیدلي اکثر داسې وشي چې د هلک یوه جنۍ خوښوي، مور او پلار یې والا بله جنۍ وکړي، بیا د دې دواړو خپل منځ کې انډرسټینډینګ نه وي، دواړو حالات خراب وي، کور نه جوړېږي، خانداني سیستم تباه او برباد شي، ځکه د هغه په دل او دماغ کې په ذهن کې بله جنۍ ده. کله داسې وشي چې یوه جنۍ د هغې بله هلک خوښ او مور او پلار چې دی هغه پښتو غیرت او دا څیزونه خو زموږ ډېر نه په دې کې راشي او بس هغه جنۍ چې دی بل چا ته واده کړي، چې بل چا ته واده کړي نو بیا د هغې هلته کور نه جوړېږي، هغه بیا نتیجه او رزلټ دا وي چې طلاق وشي، حالات خراب شي. نو چې وروستو تاسو لا یو مطلب دا دی د بېعزتۍ سبب جوړېږي، نو په کار دا د مور او پلار له په کار دي چې کله تاسو ته پته ولګي چې زما لور یا زما د زوی دې ځای کې نکاح ته اراده ده، دا ځای خوښ دی، بس فوراً سترګې پټوئ او هلته ولې نکاح کوئ. دا ټولو نه بهترین حل دی، په دې سره به ستاسو عزت هم برقراري، د هغې عزت به هم برقراري. جنۍ وځي او دوی هلته نکاح وکړي، د دې دواړو نکاح وشو، بلکل نکاح وشو، دوی خپل ژوند تېرولی شي، هېڅ مسله نشته، خو ما تا ته ووایي چې مسایل ورته جوړېږي، بیا حالات ورته خرابېږي.